سلامونه او احترامات ټول به روغ جوړ یئ د صحت په جامه به یئ. سلام وعلیکم سلام ټولو ته هرکلی. سلام څنګه یې نوره؟ زه ښه یم، تاسو ښه یئ؟ مننه ګرانې، څنګه یې؟ زه ښه یم. ډېره موده بعد. دا ولې؟ نوره تاسو ته میسج کړی و، هغه وګوره. سلام څنګه یې؟ پیسے from دبئی. نورا کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں. زه دې دپاره لایو راغلی ومه چې زما په نیم چې څومره هم چینلې دي هغه ټولې فیک دي. زما دا چینل دی، دا یو سبسکرایب کړئ او دا نورې ټولې فیک دي. How are you, Nura? Yes, I am fine, and you? تیره موده بعد لایو شوي او څه مصروفیت و نو ځکه. نورا احساس ته زما کلاس فیلو یې مجیب زه خو تاسو نه پېژنم. انشاءالله جواب مو ورکوه. ښه جي. السلام علیکم دوبۍ نه نوره احساس څنګه حال دی؟ خیر دی؟ یو شعر ووایه. ای ته رهبر یې موږ ته لار راوښایه، ته رهبر یې موږ ته لار راوښایه، خپله خاوره خپل اختیار راوښایه. د خپل پلار نیکه وطن مې دی ورځمه، د خپل پلار نیکه وطن مې دی ورځمه، ما ته لار د کندهار راوښایه. بل زما په شان ساده او پیدا نه کړي، بل زما په شان ساده او پیدا نه کړي، بل د ځان په شان هوښیار راوښایه. وخته زه به یې بیا پرېږدمه قسم دی، وخته زه به یې بیا پرېږدمه قسم دی، په لستوڼي کې پټ مار راوښایه. زه احساس به ستا دیدن ته پې درځمه، زه احساس به ستا دیدن ته پې درځمه، ما ته ستا د کلي لار راوښایه. عمر زما ټیک ټاک شیډو اپریدي په نیم ده کلاس 4th کلاس کې در سره ومه. په کوم سکول کې را سره وي؟ واو زبردست. سلام خورۍ جانې څنګه یې؟ زه ښه یم، تاسو ښه یئ؟ زما دا چینل دی، دا خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې دا یو سبسکرایب کړي، دا نور ټولې فیک دي. ښه ما ته خو پته نه لګېدېږي ځکه فرسټ ټایم زه رالم نو چې څونه کسان لایو ګوري څونه نه، خو چې څونه هم ګورئ نو زما دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ چې دا نورې ټولې فیک ختمې شي. چترال نه یم نور، الله پاک دې بدو سترګو ساته. مننه. تاسو ته که څه پته لګي دا لا یو څونه کسان ګوري؟
کنه نوره سمې ډېرې پیک جوړې شوي دي سم ډېر پیک چینل دي که نه ځکه خو درته وایم چې زما د ریل خلکو ته پته وي مقصد مې دا نه دی چې زما چینل ته راځئ او دا چل هغه چل مقصد مې دا دی چې پیک چینل یې ډېرې دي نو هغه ان سبسکرایب کړئ څومره ګناه کې سترګو ته کتل د سترګو زنا د الله دې درته هدایت نصیب کړي الله توبه نو مو ګوره که نه وروره نو زما سترګو ته مه ګوره دا ته څه کوې نو د ډالۍ که مسوه یاره زما نیم واخله که نه اویس احمد جي ستا نیم مې واخیستو واو آیس حد دی مننه خبرې وختي فالر کې یو ښځه ماته وویل الله وایي ستا آیس سم ښکلي دي زه منظره یې کړم ډایرکټ مې لاس خوږ شو او خپه مې خوږ شوه ما وی بیا به سترګې نه تورو زما نیم واخله عمران خان جی پلیز نورا ریپلائی نیجی زما کمنټ نه ریډ کې بس لاړم سجاد علي ولې نه ریډ کوم د مړي د نظره نشي یو لوکینګ مس ورلډ ګرل رښتیا له احساسه سے فخر محسوس کوم چې زما کلاس فیلو دومره تکړه شوې ده ته په کوم سکول کې وې اودیانا ماډل سکول کې You're looking so beautiful amazing مبارک یو شعر ووایه ښه ده که نه ما په ټیک ټاک د لوز کمنټ کوم زما هغه بله ټیک ټاک آی ډي ما نه لاګ آوټ شوې وه هغه ما په فیسبوک جوړه کړې وه د فیسبوک پیج نه خو زه لایو راځم اوس په لږ ساعت بعد بیا راځم په هغه مې کې چې 36,000 لایک دي هغه پیج زما دی پښتانه لیوني کېږي الله شا به ریپلی ورته وکړه سو بیوټیفل 61 کسان شو څنګه یې زموږ فکرې You're looking beautiful. Don't give answer to bad people. خو د دغه خلکو پروام نه کوم بله چې دغه خلک دونه خفه کېږي چې ګناه ده او اسلام دی او بلا بلا که نه نو دوی ته وایم چې کتل هم ګناه ده مه ګورئ زما ویډیو یاره ما تاسو انسټا باندې پرسنل میسج کړی او هغې جواب راکوي زه خو انسټا میسج نه ګورم زه خو ټول ډیلیټ کوم هلته خو دونه ډېر میسیجز دي دا خلک دی الله تباه برباد کړي چې څوک نوره پیډ وای د هر چا خپل ایمان اسلام دی تیره راته ګرانه خو بس زه چې زما چې څومره هم کسان لایو ګوري هغو ته دا وایم چې چېرته هم د چا بده مه خوښوئ چا پسې خبرې مه کوئ چا ته بد مه وایئ د چا ښه په کار راځئ بد په کار مه راځئ نو زه خپله چا کې کار نه ساتم زه اکثر حیرانه شم زه یم خلک زه چې چا کې کار نه ساتم نو د بل حق نشته چې ما کې کار وساتي خو بس الله دې دا خلک پوه کړي نو زه تاسو ته هم وایم چې بس
چا کې کار مه ساتئ، چا پسې خبرې مه کوئ، د چا بده مه خوښوئ. بس خپل ژوند ښکلی دی، ژوند انجوی کوئ. ځکه چې د انسان زړه ډېر خفه کېږي چې تاسو کله هم د چا بده خوښوئ که نه، چا پسې خبرې، ځکه ما باندې تېرېږي که نه، ما ته اکثره خبرې راورسي نو زه بیا ډېره زیاته خفه یم. نو چېرته هم د چا بده مه خوښوئ. ته کوم ځای اوسېږې؟ زه شګۍ. میرم نره انعام ته ذهن له راځي زما سسټر وس کېدای شي مجیب د څېره یې هغه مجیب خو نه یې که نه؟ سیف الدین خو چاته ورک شوی دی، پته نه لګي هغه کومه ورځ چې تاسو فیس په وینو اواز اور آیس خو بس انشاءالله زمونږ تاسو سره فل سپورټ دی. مجیب لږ لږ ذهن کې مې رالی اودیانه ماډل سکول کې وی زما په خیال څېرۍ والا. ټیک ټاک باندې سیف الدین دومره ډرپوک انسان دی چې زه تاسو ته ویلی نشم. په ټیک ټاک باندې ما فیمس کوي. زه څنګه تاسو فیمس کړم؟ زما خپل آی ډي ما نه تللی د هغې کې 250,000 فالورز و، 1 ملیون لایکس و پې، خو اما نه لاګ آوټ شوي ده. ما ټیک ټاک والا ته ایمیل کړی دی، ما وی ما له آی ډي واپس راکړئ. خلکو خفه کړی، خلکو د څه انشاءالله دا ټول عمر خوشحاله ساته. والله یقین وکړئ دا خلک ما دومره تنګوي که نه، مونږ دومره تنګوي که نه چې پرون یم زمونږ کور ته ګټې راویشتې، دونه بل شان خلک دی. वो टिकटॉक आईडी इधर सेंड कम उस पर कॉलेज की है कि यूनिवर्सिटी की कॉलेज की है मसवाद चिल्ड्रन एकेडमी नूरा एहसास सलाम नूरा वे ने जमा पनेम दी चैनल जोड़ कड़े दे जमा लाइव तरह से अवल खुराता दा हुआ है कि जमा पनेम माने दे पैक चैनल वाली जोड़ कड़े दे सर की दिल्ली मने कमी मर्दान तरह से इज्जत या नूरा एहसास الله شته غم مه کوه، بس الله دې ورسره پوه شي. ټیک ټاک خو بیا لاګین کېږي، ما په ایف بي باندې جوړ کړی و که نه، مسله دغه وه. ځکه چې دا څه ته وایي نو ته به پیک چینل جوړی. وراسته اف بي پیج ته زه تا سره اس ام اس کول غواړم. زما پیج زما په نیم ډېر ښه پیجونه دي. ټیک کیر بای سی یو سون. دا باسي ګپي لکه اس ام اس کوي به میسنجر خو تاسو ریپلای زه میسجونه نه ګورم. ښه بخښنه غواړم. السلام علیکم نوره زما هغه شعر تیار کو که نه کوم شعر پلیز دا پویټري ووایه. په زړه سوری سوری یم زه هسې په زړه سوری سوری یم. بس سترګې دې لږې لیوني کومه لیونۍ سترګو لالکۍ لیونۍ مه کوه ما لیونه کوي لیونۍ مه کوه. ما له ریل پیج میلاویدی شي اوکه پلیز ټیل می 36,000 لایک چې په کوم پیج باندې دی هغه زما د نوره احساس.
د خوبونو دلته آیډي یادوم. ته ولې ځل خفه کېږې؟ پته نه وه. زما خپل چینل دپاره انټرویو پکار ده، تاسو سره به وشي که نه؟ نو ته خو زما په نیم باندې پیک چینل یوز کړې، دا ته ښه کوې؟ وایي زما ګوته زما خوب شوه. بدرنګې زمون کمنټ خو وایه که نه رښتیا بل رشته درلېږل غواړي ته نه سمېږي. هغه د دې زما دا ګوته دې په څه خوب شوه؟ دا مې موبایل نیولی و نو نو چې ستا خپل شته نو ته زما په نیم باندې پیک ولې یوز کړې؟ دا خو بده خبره ده، دا خو څه ښه خبره نه ده. بیا خلک زما ریل نه پیژني. نورم کامیابه ستا چې ټول فین ختم شي اخیره څوک هغې کې پاتې یم. د نظره نشي کوکو نوره د زما زه داسې آنلاین کېږي کله ناکله ډېر خوند کوي. خپل پروفایل چینج کوي. صحیح ده، زه به چینج کړم. اوس مې لاس وږېږي، بس دی، زه ځمه. او دا زما دا چینل چې دی دا شیر کوي د خپلو فرینډ سره چې د ریل او د پیک پکې پته ولګي. او نورې ګپ شپ به بیا ولګو. سی یو انشاءالله. ښه شپه درته غواړم ټولو ته. او بخښنه غواړم که څه غلطي رانه شوي. مننه، بای، الله. سلامونه او احترامات. ټول به روغ جوړ یئ، د صحت په جامه به یئ. سلام وعلیکم سلام ټولو ته، هرکلی. سلام، څنګه یې نوره؟ زه ښه یم، تاسو ښه یئ؟ مننه ګرانې، څنګه یې؟ زه ښه یم. ډېره موده بعد، دا ولې؟ نوره تاسو ته میسج کړی و، هغه وګوره. سلام، څنګه یې؟ دبئی نورا کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں. زه دې دپاره لایو راغلی ومه چې زما په نیم چې څومره هم چینلې دي هغه ټولې فیک دي.
زما دا چینل دی دا یو سبسکرایب کړئ او دا نورې ټولې فیک دي. How are you, Nora? Yes, I am fine, and you? تیره موده بعد لا یو شوي او څه مصروفیتونو ځکه نوره احساس ته زما کلاس فیلو یې مجیب زه خو تاسو نه پېژنم هم چاته جواب مو ورکوه ښه جي السلام علیکم دوبۍ نه نوره احساس څنګه حال دی خیر دی یو شعر ووایه ای ته رهبر یې موږ ته لار راوښایه ته رهبر یې موږ ته لار راوښایه خپله خاوره خپل اختیار راوښایه د خپل پلار نیکه وطن مې دی ورځمه د خپل پلار نیکه وطن مې دی ورځمه ما ته لار د کندهار راوښایه بل زما په شان ساده او پیدا نه کړي بل زما په شان ساده او پیدا نه کړي بل د ځان په شان هوښیار راوښایه وخته زه به یې بیا پرېږدمه قسم دی وخته زه به یې بیا پرېږدمه قسم دی په لستوڼي کې پټمار راوښایه زه احساس ستا دیدن ته پې درځمه زه احساس به ستا دیدن ته پې درځمه ما ته ستا د کلي لار راوښایه عمر زما ټیک ټاک شیډو اپریدي په نیم ده کلاس فورت کلاس کې در سره وم په کوم سکول کې را سره وي واو زبردست سلام خورۍ جانې څنګه یې زه ښه یم تاسو ښه یې زما دا چینل دی دا خپلو ملګرو سره هم شیر کوي چې دا یو سبسکرایب کړي دا نور ټولې فیک دي ښه ما ته خو پته نه لګېدېږي ځکه فرسټ ټایم زه رالم نو چې څونه کسان لایو ګوري څونه نه خو چې څونه هم ګورئ نو زما دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ چې دا نورې ټولې فیک ختمې شي چترال نه یم نور الله پاک دې بدو سترګو ساته مننه تاسو ته به څه پته لګي دا لا یو څونه کسان ګوري کنه نوره سمې ډېرې پیک جوړې شوي دي سم ډېر پیک چینلې دي که نه ځکه خو درته وایم چې زما د ریل خلکو ته پته مقصد مې دا نه دی چې زما چینل ته راځئ او دا چل هغه چل مقصد مې دا دی چې پیک چینلې ډېرې دي نو هغه ان سبسکرایب کړئ څومره ګناه کې سترګو ته کتل د سترګو زنا د الله دې درته هدایت نصیب کړي الله توبه نو مه ګوره که نه وروره نو زما سترګو ته مه ګوره دا ته څه کوې نو ته ډالۍ کومه سره یاره زما نه نیم واخله که نه اویس احمد جي ستا نیم مې واخیستو واو آیس حد دی مننه خبرې وختي فالر کې یو ښځه ماته وی الله وایي ستا آیس هم ښکلي دي زه منظره یې کړم ډایرکټ مې لاس خوږ شو او خپه مې خوږ شوه
ما وی بیا به سترګې نه تورو. زما نیم واخله عمران خان جی، پلیز نورا ریپلی نیجی. زما کمنټ نه ریډ کې بس لاړم. سجاد علي ولې نه ریډ کوم؟ د مړي د نظره نشي. You looking Miss World girl. رښتیا د احساس سے فخر محسوس کوم چې زما کلاس فیلو دومره تکړه شوې ده. ته په کوم سکول کې وې؟ اودیانا ماډل سکول کې. You looking so beautiful, amazing. مبارک یو شعر ووایه. ښه ده که نه؟ ما په ټیک ټاک د لوز کمنټ کوم. زما هغه بله ټیک ټاک آی ډي ما نه لاګ آوټ شوې وه، هغه ما په فیسبوک جوړه کړې وه. د فیسبوک پیج نه خو زه لا یو راځم، اوس به لږ ساعت بعد بیا راځم. په هغه مې کې چې 36,000 لایک دي هغه پیج زما دی. پښتانه لیوني کېږي، هله شا به ریپلی ورته وکړه. سو بیوټیفل 61 کسان شو. څنګه یې زموږ فکرې You are looking beautiful. Don't give answer to bad people. خو د دغه خلکو پروام نه کوم. بله چې دغه خلک دونه خفه کېږي چې ګناه ده او اسلام دی او بلا بلا که نه، نو دوی ته وایم چې کتل هم ګناه ده. مه ګورئ زما ویډیو. یاره ما تاسو انسټا باندې پرسنل میسج کړی او هغې جواب راکوي. زه خو انسټا میسج نه ګورم، زه خو ټول ډیلیټ کوم. هلته خو دونه ډېر میسیجز دي. دا خلک دی الله تباه او برباد کړي چې څوک نوره رپیډ وای. د هر چا خپل ایمان اسلام دی. تیره راته ګرانه یې خو بس زه چې زما چې څومره هم کسان لایو ګوري هغو ته دا وایم چې چېرته هم د چا بده مه خوښوئ، چا پسې خبرې مه کوئ، چاته بد مه وایئ، د چا ښه په کار راځئ، بد په کار مه راځئ. نو زه خپله چا کې کار نه ساتم. زه اکثر حیرانه شم، زه یم خلک زه چې چا کې کار نه ساتم نو د بل حق نشته چې ما کې کار وساتي. خو بس الله دې دا خلک پوه کړي. نو زه تاسو ته هم وایم چې بس چا کې کار مه ساتئ، چا پسې خبرې مه کوئ، د چا بده مه خوښوئ. بس خپل ژوند ښکلی دی، ژوند انجوی کوئ. ځکه چې د انسان زړه ډېر خفه کېږي چې تاسو کله هم د چا بده خوښوئ که نه، چا پسې خبرې. ځکه ما باندې تېرېږي که نه، ما ته اکثره خبرې راورسي نو زه بیا ډېره زیاته خفه یم. نو چېرته هم د چا بده مه خوښوئ. ته کوم ځای اوسېږې؟ زه شګۍ کې. نوره انعام ته ذهن له راضي زما سسټر وس کېدای شي مجیب تاسو مجیب د څېرې هغه مجیب خو نه یې که نه؟ سیف الدین خو چاته ورک شوی دی، پته نه لګي هغه کومه ورځ چې تاسو فیس په وینو اواز اور آیس خو بس
سلامونه او احترامات ټول به روغ جوړ یئ د صحت په جامه به یئ. سلام وعلیکم سلام ټولو ته هرکلی. سلام څنګه یې نوره؟ زه ښه یم، تاسو ښه یئ؟ مننه ګرانې، څنګه یې؟ زه ښه یم. ډېره موده بعد، دا ولې؟ نوره تاسو ته میسج کړی و، هغه وګوره. سلام څنګه یې؟ پیسه from دبئی. نورا کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں. زه دې دپاره لایو راغلی ومه چې زما په نیم چې څومره هم چینلې دي هغه ټولې فیک دي. زما دا چینل دی، دا یو سبسکرایب کړئ او دا نورې ټولې فیک دي.